شر ماما زما پوروړی راغی خلاصومه دا دا لونی دې ښه دی زما څه پیدا ده چې زه تا خلاص کړم دروغ وایم بابا زه هم په ښه درسم ته خو هم دومره کردار یې د بډې معاینه درې عجیبه کړې ده اوس یې نو ماته رایلک بس ته ماله په ګټه راځې د طلاقو د قسمونو بیا نو زه یو زوی یم ډېر رانږدې سو شره زه به خر راواخلم په مخ پر دوم ځم ځان به د لونی ورته واچوم بس ته دروغونه ورته شروع کړه خلاصومه ورته لونی دې شعر ورته اوس یې ډاکټر داسې به مطمئنه کړم دی چې په دا جوب کې کومې خار راخیستې دا به تا ته درکوي څنګه سوی مخ ملش سپېره سویه یاره ستا همدارنګه سور مخ ته کله پر سږي څه خار ومشه خار هم سرسره سي نه ښکاره کړي ښه ښه راځه لکه څه خاره نور هم پر ومږم چې نه شپېره سي صحیح سوی یاره اوس راځندې سو بس خپل ډرامې شروع کړه پرېوځه بس اوس صحیح سو السلام علیکم وعلیکم ستړی السلام مه شې ټول په خیر ورور سلامت ستړی مه شې وروره ماما ستړی مه شي اوس د پسخند هم په را شروع کړي ها ماما څه یې پسخند نه وایي وروره دا بې دماغه دی دماغ یې کار نه کوي یوه ورځ موټرسایکل ورکړی هغه موټرسایکل دی بیا خراب کړی دا بې رکبتۍ ده بیا هسپتاله به ولول را پټی کړي هغه د پټۍ پر مشرید کړي وروره یوه ورځ یې چاته ول زه دوستي در سره کوم هغه ول ټیک دی د ده لور نه ول ما ستا لور کله وه ول خدای بې راکړي او نو خدای خو هر څه کوای شي نو دا اوس ته دا په ما پسخند وایي درپدره ده اوف د ده په حال مه سې خبر چې پسخند وایي هی سپېره مخ اوس ته د پسخند لول دا رنګه سپېره ده کله د پاتا ټاټ ته په ما پسخند وایي سړی دا له ما ځان خلاصوي دا ما له 5 ورځې له مخه ول دی په بازار کې بیا راځه راوتښتې دی دا جک جوړ سړی دی دا ډېر ټګ سړی دی او ته په کیې څه روپۍ مه پر باندې دي وروره دغه سړي زه دارنګه ستړی کړی یم اوبه یې دا غاړه راوستلي دي ښه ښه دا خو ستاسې له پوروزه لونی دی بله ورځ یې هم درخواست جوړ کړی وي تحصیلدار یې ور وړی وي ول ما سره به د ځمۍ په لوټ دی ښه ګسې هر رنګه دماغ کار یې له کړی دی هو ماما دوی به هم د ځمۍ په لوټ بیا یو ښه دی دوی به هم راسره ځي سړی اوس زما روپۍ پر باندې دی حق حلاله ورور یو اړخې ګس تر ده ډېر له مخه ستړی کړی ولم اوس بیا هر رنګه څه وي دی لونی سوی هی به په کوم څه روپۍ خو یې له کولی نه شم ورور پر چا د باندې دي پر ما یې باندې دی ته کښېنه پر ما یې باندې تا پرونه مه ځي که خو زه پرونه مه کوه ما یې ور یا تو خرابوې بس ورته پر دم باندې ښه تا دې در یاد کړم او بس که خدای کولی چې زه ښه سولمه این د سرمور خلاص و چې زه ښه سوم ستا پیسې به زه در کوم تر ښه کېدو یې نه شم یې له کولی څو د پر باندې دي مړه خیر دونې نه دي خو دونې ستړی کړی یم دا پر داسې مه باندې د غونډ روپۍ مې اوس په کرایو کې پسلېږي دي وروره هلته پسې لاړ شه هلته پسې ماما پیسې باندې دا زما غوټونه در واخله ماما ستا په پور په ادا کېږي ها د سون سپین زړګی دی دماغ یې کار نه کوي ما درته ول دی پور ډېر زر ادا کوي تا کې نه دي جوړ وروره اوس یو چاره راکښېږداستې چاره دا ده نه سمه مه یې لکه چې دی ښه سوی ستا پیسې به موږ درلو بس زه د ذموار یم چې دی خدای سم بد مه کوه مرغۍ ولې دغه حاله زه به یوسم ډاکټر له علاج به په وکړم راشه به سي نو بیا دا روپۍ زه وکاږم ستا پور څو دی 10,000 روپۍ دي نو ډاکټر له سیوړې 1 لک پر لګېږي تونې بیماري به نه یي مړه سرکاري کې علاج وکوم سرکاري کې دغه اکسرې تا ته ډاکټر معلوم دی که هسپتال کې ډاکټر سرکاري وي هم شان د پرایویټ کې درلیکي یاره یې له کولی خې نه سمه حق مه دی او بیا ډېر بس ستړی کړی یم څه درته وایم نه په جوړو شي صفا لونی دی نه د مزدورۍ دی په کور کې د وړو دوږه نسته در په دره چیش درته وایم خالي زړه راپاته یا ماما زه اوس ښه یم یله دوی راته ته لږ لونی
کني ما اوس هلته چنار لګولی دي ژردالو ګټه راکوي شنغجیامه لګولي دي دغه کیلې یې کړي دي اوس ډېر ښه یم ډېر پرمختګ مه کړی دي اوس خندا هم پر ورځي سړي افسوس هم پر ورځي اوس شنغزیان کیلې کې بله ورځ بیا یې ساړیان کرم اوس ته واورېدې د سندرې زیان ختم دی صفا ختم دی ته یې نه دی ختم وروره خبره دا رنګه ده ته سړي زه ډېر بستړی کړی یم داسې مې خوا ورته بده چې دی خو لیونی دا خو مې اوس ویل دی زړه خو مې دا غواړي چې وخېځم دلته دوی په خطو پور نه ادا کېږي به ته دې چم وکړه پراشه یې کړه زه دغه رنګه لیونی وړم بیا به یې چم په وکړم ماما دوی ډنګر دی ټوخه کوي او دیوال ته شا وي هغه یې ونړژم نه دی بیا اوس تا په شا وړي ښه ماما نو که بیا دې ولوېدې بیا به دا پور په چای اوس ته دته وګوره دوی اوس هم په دا نه د خبر دی ښی څوک دوی اوس ما په شا ده بس نو بل لار مه نسته شورځم به کور ته زیاته که سهار وکړه بله ورځ یو بندوبست بیا راکوي نو تا ورومه بخښلی خو نو نسم وروره یې ورپی مه ورېله کو چا درته ویل چې یې لایق وروره دا رنګه مسکینان دي الکان یې په لیس پښو ګرځي زموږ کوچنیان چې ورسي دوی یې ګوټونه راکړه موږ چکر کې وو در په در چش به ځي واخلي چې در ښه سوی دوی به در ګټي ستا پور به ادا کوي او خامخا به ادا کوي ته نن بیا خراب سوی مه ګایږه ما او دوی سره یې لک وروره دوی ستا چیش دی په کومه رشته در ګډ دی یار انسانیت خو به وي مسلماني خو به مې وي زه خو هم زړه لرم خو هم په بده ده در په دره ده او دوی د چیش په کومه رشته در ګډ دی کلیوال مه د کلیوال وروره زه اوس څه چم وکړم ته یې سره جوړه که اوس ته د انسانیت خبره وکړه اوس ته د مړانې خبره وکړه ته اوس په غوسه وې بس چې دی راښه سوی پر پښو ولاړ سوی ستا پور به که خدای کول زه به ورځم ستا پور به درکاږم طالب یې درلم یا ته اوس یې الک اوس یې لک اوس به نو ته څه شي جوړ کړې ته یې راوښیه بس نو سمه ده وروره زه په مخه شه چای را سره وکړه یا کور د ودان دی به اجازه نه غواړي یا دوی اجازه ګسپزل بس سمه ده نو لاړ بیا ډېر ښه